کم لګیا دي. خاري ګڼه ګوڼه ازدحام د موټرو د لارو بندېدل په خپل وخت و زمان سره تر خپل منزله نه رسېدل. علت یې په څه کې وو؟ همدغه په خپل زړه په خپله خوښه د بېځایه ودانیو جوړول چې بدون د ښاروالۍ د هماهنګۍ او د ماسټر پلان څخه بیرون. شروع کوم په نامه د لایزال ذات د سلک روډ ټایم یوټیوب چینل خوږو لیدونکو. هیله ورزو مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمنده او د سوکاله ژوند خاوندان اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې د هېواد د یو قدم پرمختګ په خپرونه کې د تارکلی او ستړي مشي وایم. کوم ځای کې چې زه قرار لرم دا د میدان هوایي یا د هوایي ډګر څلور لارې ده. دغه سړک چې تاسو مشاهده کوئ چې د تخریب چارې وسط دغې ودانیو روانې دي دا د میدان هوایي د عمومي څلور لارې څخه شروع کیږي او د کابل تر ګمرکه پورې غځیږي. د سړک د پلنوالي اندازه یا عرض باید ووایم چې تر 8 مترو پورې رسیږي چې د ګلدان لایټینګ سیستم پیدرو او بایسکل رو هم په نظر کې نیول شوی دی. په څنګ کې دا باید هم ووایم چې 2800 او البته وبخئ 2295 مترو په اوږدوالي باندې دا سړک د کابل ښاروالۍ لخوا جوړیږي او عملاً یې اوس د تخریب چارې د یو بجې کورونو روانې دي. هیله ورزو مې دا ده چې راپور سره تر اخره پورې مشاهده کوي او په مستند شکل درته د تخریب چارې هم وړاندې کوم. مننه. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو د تخریب چارې عملاً تاسې ګورئ. بینندای نازنین عملی شما میبینین که تخریب روان است. اینجا میخانه‌ای که در سرک آمده دا قابل د دې نه و چې په دې ځای کې د جوړ شوي وای، خو چون مخکې خپل سری وي هر سړی په خپل سر او کورونه یې جوړول. دغه تخریب کې نه چې یوازې کورونه دي، سوپر مارکیټونه پکې دي، نانبایان پکې دي، کلینیکونه پکې دي، مسجدونه پکې دي. نو دا ټول په تخریب باندې رسیږي په خاطر د دې چې په پښتو کې یو متل هم دی او البته زمونږ او ستاسې دغسې یو اسلامي وینا هم ده، وایي مسجد وران که او لاره جوړه کړه. نو په لحاظه تاسې را سره کلیپونه وګورئ او زه به ورشم د هېوادوالو سره د لنډو مرکو په لور. بینندای نازنین و قابل قدر خوش آمدید به همه‌تان. بازم میگیم با امیدی که خسته نشده باشین. امروز برادر صحبت میکنیم در مورد ساخت و ساز این سرک. سلام برادر، خوش آمدید. سلام علیکم. خوب هستی برادر عزیز؟ قراری سلام. بخیر باشی برادر. اگه خدا معرفی کنی به زبان شیرین به بینندایمون. عبدالوارث هستم، باشنده همین منطقه. خب عبدالوارث جان خوش آمدید. خوش باشی برادر. سلام. تخریب خانه روان است. مگم
بدیل از یک سرک اینجا ساخته میشه. شما چه خبر از خوشی میکنید؟ خوب است، سرک جور میشه، خوب است، آبورتی میشه بشار، بعد کل مراعاتی است، خوب است. سابق خیلی ازدحام بود در شهر، خیلی بیروبار بود، مردم با آسانی نمیتونست که مثلا بیرون او طرف بره و طرف گمرک، از او طرف پس بیا طرف میدان وی کابل. شما چقدر آسایش در نظر دارین؟ خب بس دوام یکی در شهر از دوام بودی، سرکا که جور میشه، گرچه که خانه خراب میشه مردم موارد خسارات میبینه، بازم با آسایش رفاه مردم است که راحتی میشن و پابندی کم میشه از دوام. خانه خود شما هم اینجاست؟ بله خانه ما اینجاست، همین خانه چپا شده است از خود ما. چقدر ناراحت شدید؟ والا ناراحت خود شدیم، بالکل ناراحت شدیم. مگم ناراحت شدیم. خب چیزی که قانون باشه دیگه سر همگی تطبیق میشه، سر تن و سر ما نیست. میگه بسیار مارکت ها و دکان ها، سوپرمارکت ها، مسجد کلگی میگه ویران میشه. بله به تخریب میرسه. به تخریب میرسه. سرک ساخته شده، چی مسجد باشه، خانه باشه، تا منطقه که برنامه‌شان است تا اونجا تخریب میشه. بخیر باشید. زنده باشید. تشکر. زړه تر نږدې لیدونکو ستړي مشي یو ځل بیا ورور سره لنډه مرکه کوو د سرک د جوړېدلو په هکله او د کورونو د تخریب. سلام ورور ستړي مشي. سلام علیکم. تاسو ته سلام ټول ورونه سلام. خدای دې ژوندی لره ورور، ماشاءالله داسې تیز او تیره غږیږي چې بیخي لکه روژې در باندې تاثیر نه وي کړی. نه خو تر روزه هم نیول تر اوسه سهار ده نو. دا څه وایې؟ یوه بجه د سهار دی. ژوندی اوسې ګرانه ورور، نوم دی؟ نوم یې محمد ندیم. محمد ندیم جانه، کار روان دی یاره، کورونه ورانېږي، سرکونه جوړېږي، دا څه کیسې دي؟ دا سرکونه روان دي ورور، خلک ډېر په عذاب هم دي دلته. تر اوسه کور چاته نه ده معلوم چېرته ځای ونیسي. ډېر والله هم شماره اواره پراته دي تر اوسه، کور ځای د ورته نشته. نقشه روان دي، کور ځای د روزې لړن کړي دي. نقشه د څه وخت؟ نقشه خو له ډېر وخت نه ده. نقشه د ډېر وخت نه. ملامت څوک؟ ملامت کور والا ده. کور والا ها. ښه په هر صورت له کومه ځایه تر کومه ځایه دا سرک روان دی؟ دا سره خو داسې ځي یعنې تر نوي سرکه پورې، یعنې تر ګمرکه پورې او رسېږي. تر ګمرکه پورې نوی سرک لازم شي. ستا په نظر به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ ډېر د موټرو بیروبار درته وایي. د بیروبار په هغه په اړه کې چې وایي وروره ګوره به داسې په سله کې سلویشره اسانتیا مخ کېږي، ولې سرک پراخېږي، موټر چې راحت هېڅ بیروبار چې همجوش به نه بیروبار به ختم شي. بله خدای دې تا ژوندی لري. تاسو سره مننه. تاسو یو ځل بیا ستړي مشئ، زړه ته رانږدې لیدونکو سلام ورور، ستړي مشئ. تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیر اوسئ وروره، ډېره مننه. قدرمن شي که ځان راوپېژنې زموږ لیدونکو ته. زما نوم عبدالصبور ده، په قوم حسین خیل یم، د جوزجان یم او اوسېږئ په کوم ځای کې؟ اوسېږم په دلته په خواجه رواش کې. ښه ګرانه وروره، دغه د تخریب چارې روانې دي، خفه یې که خوشحاله؟ په دې خو باید موږ فخر وکړو، په دې باید موږ خوشحاله سو، ولې چې دا 40 کاله 50 کاله دې وطن خوشحالي نه ولیدلې، آبادي نه ولیدلې. اوس انشاءالله په دې داسې یو رحم راغلی، الله پاک یو رحم پې کړی ده چې خدای پاک داسې حکومت موږ ته راورسوي چې موږ باندې امن کوي او خوشحالي راغلی یاستو. اول خو موږ په دې باندې باید فخر وکړو چې ټول خلک آزاده ګرځو، که شپه یې که ورځې، نه غلا سته، نه چور سته، نه چپا سته، نه د چا ظلم شته. اوس الحمدلله هر سړی په خپل کار باندې بخوته، او دا خلک چې کوم خفه کېږي دا باید خوشحاله سي او آباده شي. دا خو ډېر آبادي ده، دا د موږ د خلکو لپاره دغه ده، ځکه چې یو سړک غټېږي، یو لاره غټېږي، نو موږ تاسو ته خپله دغه پاتې کېږي. د کابل نفوس اوس قریب 2 میلیونه دی، 20 کاله بعد کېدای شي 15 میلیونو ته ورسېږي. نو همدغه کم سرکونه خو هېڅ ګنجایش د دې نه لري، هېڅ وخت یې نه لري، هېڅ وخت کېدای شي له دې نه زیات شي،
کېدای شي آینده کې له خارج نه خلک دلته کاروبار ته راشي او امکان شته الحمدلله دومره موږ اطمینان یو چې په دې حکومت کې چې دا حکومت انشاءالله قایم او دایم دی الله پاک لري او انشاءالله موږ خوشحاله یو ترې خوشحاله اوسئ. خوشحاله ترې مننه ډېره مننه وروره، خدای دې قدرمن لري. مننه. خوږو لیدونکو خپلو مرکو او مصاحبو ته او هغه کلیپونه او انځورونه چې تاسې ته مې څه در وړاندې کړله ستاسې تر درانه حضوره چې مې څه در ورسوه په دې هیله او امید چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلي وي. بیا ما د سړک پاک له یادوري کومه چې 2.995 متره یعنې 2 کیلومتره او 215 متره د دې طول دی یا اوږدوالی دی د کابل د هوایي ډګر له څلور لارې څخه تر نوي سړک یا تر ګمرکه پورې. پلنوالی 80 متره دی او لیټینګ سیستم ګلدانونه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي. ښاري اسانتیا به په دې سره رامنځته شي او هغه بیروبار او ازدحام چې د کابل په ښار کې وو د دې سره به انشاءالله الرحمن په کمیدو شي. هیله ورځو مې دا د خوږو لیدونکو چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو زیړي ګلونه د خدای په امان.